د شیر عباس ستانکزي تازه خبرې د افغانانو د زړه خبره یې وکړه. د امر بالمعروف وزیر څه ورته وویل؟ سلام ستړي مشئ. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د انجونو ښوونځیو بندېدو څخه د یو کال په تېرېدو سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین یو ځل په ټول افغانستان کې د انجونو ښوونځیو پر پرانیستلو باندې ټینګار وکړ. شیر محمد عباس ستانکزي په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې هیڅ څوک د تعلیم له فرضیت څخه انکار نشي کولای او په وینا یې ټول خلک د ښوونځیو خلاصول غواړي. ښاغلي ستانکزي همدارنګه وویل چې د انجونو پر مخ د ښوونځیو بندېدو په اړه هیڅ شرعي دلیل وجود نه لري او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان ټول جید علما پر دې باندې موافق دي چې باید ژر تر ژره د تعلیم زمینه برابره شي. هغه وویل ما څو ځله ویلي دي، اوس بیا په صریحو الفاظو سره وایم چې دا تعلیم پر نر او ښځه باندې فرض دی. ستانکزي وویل ژر تر ژره باید په افغانستان کې د مدرسو او مکتبونو دروازې د ټولو پر مخ خلاصې شي. دا به پکې نه وي چې احمد به ځي محمود به نه ځي. بل لور ته په همدې غونډه کې د طالبانو د امر بالمعروف وزیر شیخ محمد خالد حنفي وویل دنیاوي تعلیم مباح دی او امر حکم منل واجب دی. کله چې د مباح او د امیر تر مابین تعارض راشي نو بیا د امیر حکم واجب دی. دې موضوع په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه راپارولي او بېلابېلې تبصرې پرې شوي. په هر حال تاسو د دې دوه لوړپوړو طالب چارواکو د خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.